په 11 میاشتو کې د 200 سلفي عالمانو وژل کېدل. طالبانو یې 15 تنه فاریاب کې نیولي. د سلفي اهل حدیث عالمانو ځینو سرچینو ویلي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په 11 میاشتنۍ تازه موده کې تر 220 پورې اهل حدیث یا سلفي عالمان وژلي دي. یو سلفي عالم په رسنیزه شوي ویډیو کې طالبان ته خبرداری ورکړی چې د دیني عالمانو د وژل کېدو له دوام او ظلم سره به یې نظام سقوط او له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې له فاریاب ولایت څخه راپورونه وایي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه سلفي یا اهل حدیث عالمان نیولي دي. سرچینې زیاتوي د طالبانو له لوري په فاریاب کې نیول شوي دیني عالمان بیرته خوشي شوي، خو تضمین ترې اخیستل شوی چې دغه مذهبي نظریې لپاره به کار او فعالیت نه کوي. طالبانو د دغه راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې په کابل کې د افغانستان د اهل حدیث عالمانو د شورا مشر شیخ سردار ولي ثاقب د ناڅرګند کسانو له لوري ووژل شو. شیخ سردار ولي د حنفي مذهب له سرسختو منتقدینو ګڼل کېده او مذهبي تفرقو ته په لمن وهلو هم تورن و. د دوی سلفي نظریه چې په وهابیت هم مشهوره ده، په نظریاتي لحاظ داعش سره یو شان ګڼل کېږي. د طالبانو له واکمنېدو سره د سلفي ملایانو او مقتدیانو خلاف ډېر اقدامات وشول او په خاص ډول ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ادعا کېږي چې طالبانو دغې نظریې سره د تړاو په تور لسګونه تنه له دې کبله ووژل چې ګواکې داعشیان دي او یا دغې ډلې ته خلک روزي. د سلفي نظریې یو شمېر کسانو په مختلفو ځایونو کې طالب مشرانو سره هم لیدل او د اندېښنو د رفع کولو ډاډ یې ورکړ. سلفي مشران سره له دې چې په ښکاره څه نه وایي، خو یوې سرچینې یې تان ته ویل چې د شیخ سردار علي په ګډون ګڼ نور مشران او لارویان یې طالبانو وژلي. د دوی په وینا له دې کبله د دوی سلګونه همفکرانو افغانستان هم پرېښی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.